السلام علیکم خوږو دوستان، ستړي مه شئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یمه، نن بیا ستاسو په درانه خدمت کې له یو نوي ویډیو سره. خوږو دوستانو، زه به نن تاسو ته در وپېژنمه چې خان شهید عبدالصمد خان اسکزی څوک. خوږو دوستانو، هسې خو دا یو څه کسان داسې وي چې د دې د پېژندګلوۍ هېڅ حاجت نه وي، ځکه دا د ځلانده ستورو په څېر دا هر څوک پېژني. خو بیا هم موږ ځکه ضروري ګڼو د دوی پېژندګلوي چې تر تاسو یې در ورسوو، چې هغه ماشومان چې اوس غټ سوي دي هغه هم زموږ له پښتني اتلانو سره بلد کړو، چې هغه که د هندوستان د فلمانو د هیروګانو ټول نومونه یې زده وي، خو له بده مرغه د خپلو پښتني اتلانو نومونه یې نه وي زده، او که زده هم وي فقط نومونه یې زده وي. نو ما نن ضروري وګڼله چې زه د خان شهید عبدالصمد خان اسکزي په باره کې یو څه معلومات له خپلو دوستانو سره شریک کړم. هو دوستان، خان شهید عبدالصمد خان اسکزی د جنوبي پښتونخوا یا سهیلي پښتونخوا اوسني بلوچستان یو وتلی ملتپال آزادانده سیاستمدار، ادیب، ژورنالیست او د ولس د حقونو نه ستړی کېدونکی مدافع و. هغه د پښتنو د فکري بیداري، د بلوڅو د ازادۍ او د برطانوي استبداد پر ضد د ولسواکۍ په مبارزه کې د خپل ژوند ټول وخت قربان کړ. څومره ژوند خدای ورکړی و، دا یې ټول په مبارزه کې تیر کړ. د ژوند او کورنۍ شالید زیږېدنه د 1900 عیسوي کال د جولای پر 1 نیټه د کلا عبدالله ولسوالۍ د ګلستان سیمې د عنایت الله کاریز په کلي کې پیدا سو. دې نړۍ ته یې سترګې وغړولې. خان شهید عبدالصمد خان اسکزی د نور محمد خان اسکزي زوی و. د ده نیکه برخوردار خان اسکزی د احمدشاه ابدالي یو نږدې جنرال و، چې د دوی کورنۍ ته یې د میړانې او پښتونولۍ میراث پرېښی و. لومړی زده کړې یې په کور او جومات کې وکړې، بیا د ګلستان منځني ښوونځي کې تر 8م ټولګي پورې رسمي زده کړې وکړې. خو په 8م کې ښوونځی پرېښود، خو د علم تنده یې هېڅکله نه مړه کېده. په زندان کې یې ځان ته د پښتو، اردو، فارسي او عربي ژبو بشپړ تسلط حاصل کړ، او د لوست، لیک او ژباړې له لارې یې فکري بنسټونه ټینګ کړل. خان شهید نه یوازې یو سیاسي مبارز و، بلکې یو مهربان پلار، باادبه انسان او د اخلاقو نمونه هم و. هغه د ساده ژوند، لالې روزي او صداقت قایل و. د له خپلې میرمنې سره د درناوي، مینې او یووالي ژوند تیر کړ، او 5 اولادونه یې درلودل. محمد خان اسکزی یو نامتو سیاستوال او وروسته د بلوچستان والی یا گورنر هم پاتې شو. او بل دویم زوی انجینیر محمود خان اسکزی و، چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر، د خپل پلار سیاسي او فکري میراث ته دوام ورکړی دی، او اوس هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن دی. ډاکټر حمید خان اسکزی
هم یو سیاستوال د ولسي خدمت او ټولنیز کار لپاره یو پیژندل شوې څیره ده. احمد خان اڅکزی د سیاسي او ادبي چارو علاقمند د پلار د افکارو د خپرولو هڅه یې کوله. بیبي خور اڅکزی د کورنۍ یو درنه او با استعداده خور وه چې د خپل پلار د مبارزې او قربانۍ یاد یې ژوندی ساتلی دی. د ده کورنۍ تر نن ورځې د پښتون سیاسي شعور او ولسي مقاومت استازیتوب کوي او د خان شهید نوم د دوی له کارونو سره لا ژوندی دی. سیاسي مبارزه او د قربانۍ ژوند. خان شهید د پښتون او بلوچ ولس د حقونو لپاره خپله ساه ورکړه، خو خپل دریځ یې هېڅکله پرې نه ښود. هغه د خپل ژوند شپږ کلن ژوند شاوخوا 32 کاله د زندانونو شاته تیر کړل، خو خپل اصول یې د زندان له دیوالونو هم لوړ وساتل. د برطانوي راج پر ضد یې د 1940 مخکې د مبارزې پیل، د برطانوي استبداد پر ضد یې په ځوانۍ کې غږ پورته کړ او په 1913 عیسوي کال کې لومړی ځل زنداني شو. انجمن وطن په 1938 د دا ګوند د سیاسي شعور د خپرولو لپاره جوړ کړ. هدف یې د متحد هند دننه د پښتنو خپلواک سیاسي حیثیت او د استعمار پر ضد ولسي یووالی و. له باچا خان او ګاندي سره اړیکې د عدم تشدد فلسفي سخت پلوي و او د خان عبدالغفار خان، باچا خان، مهاتما ګاندي او ابوالکلام آزاد فکري ملګری ګڼل کېده. 1932 د ټول هند د بلوڅو او بلوچستان کانفرنس مشري یې وکړه. دا د بلوڅو د سیاسي بیدارۍ بنسټیز ګام و. نیشنل عوامي پارټي نیف جلا کېدل کله چې پښتني سیمې په زوره د بلوچستان برخه وګرځول سوې. دا عمل د پښتون حقونو خلاف وباله او له نیف څخه جلا سو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بنسټ د پښتنو د سیاسي یووالي، ولسواکۍ، یو سړي یو رایه او د ښځو د حقونو لپاره یې دا ګوند جوړ کړ. د ښځو د حقونو ملاتړ هغه وخت چې د ښځو سیاسي ونډه یو نادر بحث و. خان شهید د ښځو د تعلیم، سیاسي حقونو او اجتماعي ونډې غوښتونکی و. پارلماني ژوند د بلوچستان ایالتي اسمبلۍ غړی و او د لومړي ناستې مشري یې هم وکړه. ادبي او ژورنالیستي خدمتونه. خان شهید د قلم او فکر مبارز و. د پښتو ژبې د معیاري لیکدود، د علمي بحثونو او د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره عملي کار وکړ. ورځپاڼه استقلال په 1935 د بلوچستان لومړنۍ سیاسي ورځپاڼه چې د انګریز د ظلم پر ضد ولسي اواز شو. مشهور اثار: زما ژوند د خپل ژوند کیسه چې په پښتو ادبیاتو کې د ژوندلیک یو بنسټیز اثر دی. پښتو ژبه او لیکدود د پښتو د لیک او ګرامر په اړه مهم کتاب. صمد اللغات د پښتو لغتنامه. ژباړې: ډېرې په زندان کې. د قرآن عظیم الشان پښتو ژباړه. د ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن. د امام غزالی کیمیایي سعادت. د شبلی نعمانی سیرت النبی. د فلسفي، دین او سیاست ترمنځ داسې اړیکه رامنځته کړه چې پښتو یې د علم او فکر ژبه وګرځوله. شهادت: د 1973 کال د دسمبر پر 2 په کوټه کې د خپل کور دننه د لاسي بم په برید
خان شهید عبدالصمد خان اسکزی شهید کړل سو. دا برید تر ننه د یو سیاسي توطئې په توګه یادیږي. هغه د شپږ کلونو په عمر کې د خپل قوم، خپلې خاورې او خپل فکر لپاره خپل ژوند قربان کړ. وروسته له دې زوی انجینیر محمود خان اسکزي د ګوند مشري په غاړه واخیسته او د پلار د فکري لارې تسلسل یې وساته. د یو ملت هوښیار زړګی خان شهید عبدالصمد خان اسکزی یوازې یو سیاستمدار نه و، بلکې د پښتون وجدان ژبه وه. د قلم، فکر او عمل له لارې وښودله چې ملتونه د پوهې، عدالت او ازادۍ له لارې ژوندي پاتې کیږي. هغه به د تل لپاره د پښتون تاریخ په پاڼو کې د رڼا مشل پاتې شي. دوستانو، دا و د خان شهید عبدالصمد خان اسکزي په اړه یو لنډ شان ویډیو. خوږو دوستانو، ما تر دې وړاندې د باچا خان بابا پر ژوند هم یو ویډیو جوړه کړې وه. هلته هم ما دا یادونه وکړه چې دا زموږ د داسې عظیمو خلکو په باره کې خبره کوم. هغه یو مثال دی، وایي وړه خوله او غټه خبره. نو د داسې خلکو په اړه که موږ خبرې کوو، نو دا به رښتیا هم وړه خوله او غټه خبره وي. خو بیا هم دوستانو، دا هغه شخصیتونه دي چې و دوی ته د پیژندګلوي هیڅ حاجت نشته. خو ما د ویډیو په سر کې هم یادونه وکړه چې موږ کوشش کوو چې هغه ځوان نسل، هغه ځوان کل ته وپیژنو، زموږ خپل پښتني هیروګان وروپیژنو چې په پښتنو کې داسې کسان تیر سوي دي. زموږ فقط غرض دا دی چې نوی نسل راځوانیږي، دا زموږ ویډیو بیا وګوري، د خان شهید په باره کې دوی دا تاثر پیدا کړي چې دا زموږ اتلان وو. که خان شهید دی، که خان شهید بابا دی، او که باچا خان بابا دی، دې خلکو ډېر قیدونه تیر کړل، ډېر زحمتونه یې وګالل د پښتون د یووالي لپاره. دوستانو، نو تر راتلونکي ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارمه. په مخه مو ښه، ژوندي اوسئ، کور مو ودان.